تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى چې بنی اسرائیل باندې کمنان کړیو چې فرعون بددوی ماشومان وجل او د دې هغه هلکان به وجل او لونه به ورته پرې خودلې د هغې ذکر الله وکړ. ورپسې دی آیات کې الله تبارک وتعالى د فرعون د غرقېدلو بیان کوي او د بنی اسرائیل د هغه نه د نجات بیان کوي. الله فرمایي چې هغه انعام د الله یاد کوي، هغه احسان یاد کوي چې مونږ جدا ک تاسو باندې سمندر او هغه کې درته لارې درکړي، تاسو ته نجات درکو، فرعون هم غرق کو، تاسو ورته کتل. فرعون باندې موسی علیه السلام ول حجت پورک او قسمه قسم معجزات ورته خودل. دلته الله د هغې تفصیل نه ذکر کړی، نورو ځایونو کې قرآن عظیم الشان کې شته. هغه دا چې موسی علیه السلام د هارون علیه السلام سره راغی نو درې غټې معجزې الله موسی علیه السلام ته ورکړي. یو دا چې ترخ مبارک کې به لاس نه ویسته او بیا به راوویسته نو هغه به پړقېده. او دویم دا چې امسا ولکم شعیب علیه السلام ورکړې وه، ابه وګرځول ځمکې ته نو یو غټ مار به ترې جوړ شو چې بیا به یې اوچته کړه، بیا به امسا وه د لرګي. او دریم دا چې د ده په ژبه کې تتوالی او دا تتوالی وي په دې وجه چې دی د فرعون په کور کې رالوی کېده نو دی خو هوښیار او انبیا ټول هوښیاري ماشوموالي کې نو د هغه نه یې څپېړه اوښکې وه هغه غېږ کې اخیستې وه او یې تې ږیره راښکلې وه. نو هغه وایي چې دا خو مقه دشمن زما دي که نه چې خوب مې لیدلی و. نو بیبي یې ورته ووایي چې یاره ته ده باندې امتحان وکړه. نو ده ورته یو خوراک او یا غمې او سکروټه په تالي کې کېښوده. موسی علیه السلام خو یو هوښیار وه خو هغه غمي ته لاس کړه. جبریل علیه السلام ورته لاس دغه کړ نو سکروټ یې راواغېسته ژبې ته چې یوړه نو ژبې هغې سره تته شوه. او بعضې وایي چې نه پیدایشي داسې وه چې الفاظو کې نقصان. نو کله چې الله ده ته نبوت ورکړو نو دا سوال یې الله نه کړی چې زما د الفاظ هم صحیح شي او تتوالی مې د ژبې نه وځي. نو هغه د ژبې تتوالی ښه شوي وو. دا درې لویې معجزې الله دته ورکړي و. دې فرعون او د هغه قوم ته دا بار بار خولې خو هغوی به وي نه ته ساحر او جادوګرې وو. بیا ولې جادوګران هم راټول کړي وو، هم خپل ځای کې تفصیلي خبره را روانه ده. هغه جادوګران هم له موسی علیه السلام شکست ورکوه، هغوی هم ایمان راوړه، بیا هم فرعون نه منل، بیا پې الله عذابونه راوستل. د اوبو طوفان پې راغی، بیا فریاد موسی علیه السلام ته وکړو چې موږ ایمان راوړو، بس دا رانه لرې که. چې هغه ترې لرې شو بیا ایمان راونړه. بیا پې د وینې عذاب راغی، هر څه کې به یې وینه وه. بیا موسی علیه السلام ته ووایي چې دا رانه لرې که موږ به ایمان راوړو چې دا خواشي، چې هغه به یې لرې که بیا ایمان راونړه. بیا پې ورږې الله مسلط کړي، هر څه کې به ورږې وي. هغې توبې ایستې موسی علیه السلام ته یې ویې دا رانه لرې که بیا به موږ ایمان راوړو، چې هغه ترې لرې شو بیا ایمان راونړه. بیا پې ملخانه مسلط شو، بیا پې چندخان مسلط شو، هر څه کې به یې چندخې وي. موسی علیه السلام ته ووایي دا رانه لرې که چې لرې شي موږ به ایمان راوړو. چې ته لرې شو بیا ایمان راونړه. دا ډېر عذابونه په دې کې 40 کاله تېر شو. 40 کاله موسی علیه السلام هر قسمه معجزې دي ولیدلې خو ایمان یې نه راوړه. اخره کې الله تعالی موسی علیه السلام ته ووایي چې داسې کار وکړه چې دا بني اسرائیل دې ځای نه بوځه، دا د دې مصر نه بوځه. مصر نه یې بوځه او د دې چې کوم خپله علاقه وه فلسطین چې ورته شام ورته ویل کېږي، موجوده شام فلسطین وي، هلته یې بوځه.
نو دی داسې کار وکړه چې د موسی علیه السلام قوم دی کې سوخادي وه او د موسی علیه السلام په حکم دی د فرعونیانو نه کالي مالي هسې واغشتل لکه د چا چې کالي نه واده کې د ګاونډۍ نه یا د خپلوانو نه کالي والي چې راځه به دې واده کې واچوم بیا به تا ته واپس کوم داسې د هغې نه د سرو کالي واغشتل د فرعون قوم دا خو د بادشاه قوم هغې سره غورڅه ډېر نو هغې وله ورکړل خادي چې پکې وکړه نو دی لا واپس کړي نو چې د شپې نه الله حکم وکړو موسی علیه السلام ته د مخکې نه چې بېګا شپه د شپې تیاره تیاره کې د خپل قوم دې علاقې نه بوځه د موسی علیه السلام په قوم بني اسرائیلو باندې خو د هغې ډېر کار جوړو ډېر خدمتونه به یې پرې کول بس موسی علیه السلام دې ته ووایي چې ځان تیار کړي مخکې نه برابر کړي او چې شپه په تیاره شوه نو دوی روان شو چې روان شو دوی به څه مزل کړی و نیمې شپې خوشا کې فرعون ته خبر ورسېده چې بني اسرائیل خو لاړل د دې علاقې نه او د دې 6 لکه تعدادو د بني اسرائیلو 6 لکه فرعون ویره چې دا چرګ اذان کوي که نه نو دغه ټیم کې موږ د پسې روان شو مفسرینو لیکلي دي چې د الله په قدرت سره او د الله په حکم دغه شپه باندې چرګانو اذان ونه کړ نو اذان یې چې ونه کړ نو د باندې ښه ناوخته شو ښه رڼا چې ولګېده ده وایي چې د چرګانو څنګه اذان ونه کړ حکم یې وکړو غوسه شو ډېر وایي شا به چرګان حلال کړي چرګان یې حلال کړل نو وی د دې چرګ اینه ماله پخه کې خو چې دا اینه پخېږي او زه یې خورم نو چې 6 لکه لښکر دلته ولاړي ډېر غټ لښکر یې څوک وایي 11 لکه لښکر یې څوک وایي 13 لکه څوک وایي 6 لکه کتابونو لیکلي بس د چې هغه چرګ یې حلال کړ د هغې اینه وله پخول د چرګ د اینې پخلي کې خو 15 منټه لګي 15 منټه کې پخېږي او هغه د خوړلو 6 لکه لښکر تیار بس وی زه په خپله ځم دې پسې را روان شو چې را روان شو نو موسی علیه السلام سره د قوم مخکې روان خبر ورته راغی چې 6 لکه کسان چې رواني په دې کې زنانه مي ماشومانه مي پیاده مي سواره مي نو دا خو داسې سپیډ کې نشي تللی ورو ورو به ځي چې ټول یو شان لاړ شي پیاده او سواره پس دی روانو مخې ته ولا الله ورته یو طرف ته حکم کړی چې پلانکي سمندر په طرف باندې بحر قلزم ورته وایي بس دغې طرف ته چې راله او کله هغه ځای ته ورسېدل مفسرینو لیکلي تفسیر ابن جریر طبري ابن کثیر او قرطبي ټولو چې د ده یو شاګرد و یوشع نوم یې علیه السلام د ده نه پس الله نبوت هغه ته ورکړی یوشع هغه چې کله سمندر ته ورسېدل ورته چې اوس دلته خو اوبه دي مخې ته او خبره هم ورته راغی چې فرعونیان د پسې را روان دي سره د 6 لکه لښکر نو هغې وایي چې که واپس ځو خو هغې نقصان راته رسوي او که مخې ته ځو اوبه دي موسی علیه السلام ورته ما ته الله حکم کړي چې د اوبو په طرف باندې ځه چې د اوبو له راورسېدل نو الله موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې ته خپل امسا باندې گزار په دې اوبو باندې وکړه چې په اوبو باندې گزار وکړه نو هغه 12 لارې پکې جوړې شوې لکه داسې 12 لارې پکې جوړې شو چې د اوبه ځای په ځای ودرېدې که نه لکه روانې اوبه وي داسې ودرېدې پکې لاره جوړه شوه دلته دا نورې ودرېدې پکې لاره جوړه شوه په ځای ولاړې پاتې شو لکه حوض کې چې ولاړې او دا 12 قومونو بني اسرائیل نو دې کې 12 لارې جوړې شوې نو هر یو بس یو قوم په یو لاره به ته او باقاعده بالکل لکه دغه پکې الله وچوالی هم راوسته ده ته قابل هم وځکه چې په یو ځای باندې اوبه په کلونو کلونو تېرې شوي وي او روانې وي پنه خو خټه وي هغه هم نه الله تعالی ورته اسانه وچه کړه موسی علیه السلام وی سره د قومه په دې کې کوز شو خو دا قوم د ده ډېر نافرمانه د موسی علیه السلام
لکه دومره په دې سمندر کې چې لار وشي نو دا لویه معجزه ده په کار دی چې بیا خو یقین په هغه راغلی وي خو چې کله دی په دې لارو کې روان نو وی موسی علیه السلام ته وی چېرې مونږ ته خو د خپل بل قوم پته نه لګي چې هغه غرق شو او که نه روان دی هغه وی چې نه دی غرق دا تاسو غرق یاست تاسو هم سم روان یې هغې هم سم روان دی وي چې نه داسې خو نه کېږي چې مونږ یې وینو چې روان یو هغې وینو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ نو په دې بار څه کې چې انجیل ټول کړه نه ځان ته بېکاره سې سخته هسې مشروطان شان نو الله ته چې هغه سوال وکړ نو دا اوبه خو داسې ولاړې وي نو د دې نه خو یو بل ته دا قومونو ته یو بل نه ښکارېده نو الله دا اوبه داسې اوچتې کړې لکه د شیشې په شان داسې لوړې شوې نو چې لوړې شوې نو چې دا نری شي نو بیا خو اخوا ته یو بل ښکاري نو یو بل به یې لیده او روانو مزل یې کول نو فرعون چې دې ځای له راورسېده نو دی د دې ځای نه په وتو کې و د دې اوبو نه نو فرعون باندې خو رعب راغی خو هغه خو به خپل قوم ته خپل دغه نه خرابو شوشا به نه خرابوله دا وی ما ته دا لاره شوې ده دا لاره وي ما ته شوې ده ویورګه دی ووړي نو بیا به مو ورځو نو دی چې کله ووختل بني اسرائیل نو اوبه خو هغسې لاره خو وه او بس بیا به فرعون سره د لښکره ورغی نو چې ورغی پې نو چې کله دې منځ ته ورسېده نو اوبه د الله په حکم باندې یو ځای شوې دا خو ډېرې غټې اوبه وي نو سره د لښکره غرق شو خو بني اسرائیل خو د ډېر ځپلي و ډېر وخت او هغوی ورسره ډېرې مقابلې هم کړې وي او موسی علیه السلام ورته ډېرې معجزې هم ښودلې وي خو ده باندې خو اثر نه کوو نو د هغوی بیا هم یقین نه راته چې دی به مړ یو که نه وي یاره دی به ټیک ژوندی پاتې موسی علیه السلام ته یې ویل چې یاره صحیح ده دا نور به مړي خو دا خنځیر به ژوندي زمونږ اړه تر هغې پورې تسلي نه خوري چې دا مړم دی لیدلي دي الله تعالی اوبو ته حکم وکړو چې د ده د مردار دا وجود چې دی چې دا کبانو نه خوري یو طرف ته یې وروغورځوی نو یو طرف ته په غاړه باندې د دغه وجود اولوید نو چې اولوېده نو هغه ولیده نو بیا مطمئن شو چې یو یاره بس خیر شو دشمن هم خدای برباد حدیث مبارک کې راځي جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم که تا زه لیدلی وې په هغه ټیم کې چې دا فرعون په دې اوبو کې ډوب شو وی ده وی چې ما ایمان راوړی دی ما ایمان راوړی ما د لاندې نه خټه راایستله په دې خوله کې مې ورچوله چې خولې ټپه شي هسې نه د خدای په مهرباني را نه شي لکه د الله د پیغمبر ګستاخه د الله د پیغمبر بیده بچي ګستاخه فرشتې هم نه غواړي چې دې الله وبخي بهرحال دی خو غرق شو او فرعون سره د لښکره او د هغوی چې څومره محلونه او څومره مال او دولت او هر څو هغه الله دې ته پاتې کړه دی وختل بیا واپس راغلل او د هغې هغه څه باندې قبضه وکړه که نه دې ځای کې بعضو کتابونو لیکلي دي وي کله چې د فرعون دا قوم غرق شو د فرعون په قوم کې یو کس بیا به د موسی علیه السلام پیښې کولې لکه هغسې پټکې به یې په سر کړې و هغسې چپن به یې چولې و څنګه چې د هغه لباس و د هغه بس یو نخره به یې کوله لکه بعضې خلک هغه د نیکانو شانځان جوړ کړي خو لکه مطلب یې د هغې شانځان جوړ نه سي هغې ته هغه ټوکه مسخره شان نو ده به د موسی علیه السلام ټوکې مسخرې کولې داسې د هغه شان جامې به یې چولې وي زه موسی علیه السلام یم نو هغسې چلونه به یې کول موسی علیه السلام ته نه ډېر ته ځکه چې هغه بار وخته پورې ټوکې کولې نو ټول قوم غرق شو وي دې پکې بچ پاتې شو مسخرې وایي موسی علیه السلام الله ته وی چې رب دې سړي نه خو زه د فرعون نه زیات کړم دا کوم چې بچ دا ولې غرق نه شو وی الله ورته چې د ستا شان لباس اچولی د ستا شان لباس اچول ته زما پیغمبر یې ستا پیښې خو کولې که نه د نیکانو وي چې پیښې هم کړي نو الله به د باندې رحم کوي او د مالک بن دینار رحمت الله علیه یو تابعی تیر شوی دی لوی د الله ولی مو لوی محدث مو
د یو تشپرس سره مناظره راله بحث راله دا د اور عبادت چې کوي خیر د چې به ورته سوي هغه به رد کول اخره کې ورته وي داسې کار به وکړو د دې اور تا څومره عبادت کړی یویا کال یویا کال چې د چا عبادت وکړي نو هغه خو تا ته ضرر به نه رسي فایده به درته رسوي او که نه وي راځه بس دې اور ته به ته هم ورکوشو ته به هم ورکوشو که دې وسوځولي خو ته په باطل او که زه وسوځولم نو زه په باطل یم چې هر یو راکې بد شو بس هغه به په حق وي بس هغه خو کافر خو هوښیار بس هغه چې ورکوزېده نو دته وی لاس راکړه بس د ولا لاس د خو فکر نو لاس یې ولا ورکړه چې لاس یې ورکړه بس اور ته ننوتل دواړه ونه سوځېدل او واپس راووتل خلک اړیان شي دا څنګه چې مشرک هم اور نه سوځه او زموږ مسلمان هم اور نه سوځه نو کوم حق لاره دواړه حق خو نشي کېدی باطل خو حق نشي کېدی دواړه خوشاله شو مسلمانان هم خوشاله شو انور هم خوشاله شو دې خپه شو چې دا څنګه چلو شو دلته خو کار وران شو کړی یعنی حق لاره غم شو دام شو بس د الله ته ډېر ځاني منت شروع کو د شپې او ډېرې ژړلې او خپه و الله ورته چې ګوره خفه کېږم تا نه خپله اوس ناپوهي شوې ده تا هغه نه ولې لاس ورکړه دا اور خو ما تا باندې یخ کړی خو هغه خو مې نه و یخ کړی خو د هغه لاس تا په لاس وي نو په تا مې یخ کړی ستا د وجې نه هغه هم بچ شو دې دې ځان له ننوځي نو پته به ولګي بس په دې په سبا باندې راغی او باچا ته وایي چې یاره بس زه خو دا مناظره بیا کوم نو هغه وایي چې بیا بس کې اوس به بیا شرمئ یو ځل خدا دې ملامته شو وی نه بس تا به آخري فیصله وي وی ښه بس چې ټول راټول شو نو مالک بن دینار رحمت الله علیه وی خلکو ته وایي چې داسې کار دی چې بله ورځ تاسو هم خطا شوی او زه هم خطا شوی دا اور الله په ما یخ کړی زه نه سوځولم نو د ده لاس زما لاس کې زما د وجې نه دیم بچو او ورته وی نه وي ته خطا دی وي دا اور الله ماله یخ کړی زه نه سوځولم نو زما د وجې نه تم نه سوځولې بس د ورته راځه دا پته به نن ولګي که تا دپاره یخي ته به ځان نه ننوځې او زه به ځان نه ننوځم نو که تا له یخي بس تا به مو نه سوځئ زه به ننوځم ما به وسوځئ او که ما دپاره یخي او سالم وي نو بس ما به ونه سوځئ تا به وسوځئ چې دی ورته وي هغه وی بس صحیح ده که چې اور بل شو چې ننوته دی ورته بیا وی لاس راکړه ورته لاس نه ته به ځان لځې او زه به ځان لځم چې دی ورته وي بس سړي منډه کړه آتش برس منډه کړه خو پوه و چې دا خو د ده د وجې نه زه بچ یم منډه یې کړه بس وتښتېد مناظره وبایلله نو د ده خاطر الله تعالی دارنګه روز الریاحین یو عالم کتاب مخکې لیکلی یمن یو عالم دی سونو کاله مخکې تیر شوی یو کتاب لیکلی هغې کې لیکلی دي چې د الله یو ولی و دوستو چې ډېر عمر یې د الله عبادت کړو دې ځنګلونو کې به ګرځېده نو دې یو ځلې روانو نو په ځنګل کې ولا د عیسایانو یو عبادت کوونکی راهب مخې له ورغی عیسایانو کې چې دا کم خلک عبادتونه به په خوا کولو او د دنیا خواهش به نه کو نو هغې ته به راهب وي بیا ورسره میلاو شو غاړه کې صلیب اچولي وه د جمع نښه مزده ورته څه کوي ته مسلمان وي او وي زه خو عیسایي یم وي راځه دا یو سفر به پکې یو ځای وکړو بس ته خپل عبادت کوه زه به خپل کوم بس زه صحیح ده چې کله د غرمې د ډوډۍ ټیم راغی نو دی هغه ورته وي د عیسایانو راهب د مسلمانانو د ولی او بزرګ ته وي داسې کار وکړه چې د غرمې مېلمستیا را باندې تو وخورم ماښام مې د باندې زه وخورم وي زه صحیح ده بدي سره خو نور څه نو بس هغه مسلمان ودرېد او 2 رکعته نفل یې وکړو الله ته سوال وکړه چې خدایه زه خو هر قسمه ګزاره کولی شم خو دا خو عیسایي دي ته ته مې رسوا نه کړي ښه مېلمستیا را باندې وکړه بس په دې کې وي لږ ټیم چې تیر شو بس یو کس را روان دی او یو غټه خوانچه ورسره ده او قسمه قسم خوراکونه پکې دي او دې ته کېښودل او ولاړ غیبي کس و د ډېر شکر د الله ادا کړو ډېر خوشحاله شو چې خدایه زه دې عیسایي ته رسوا نه کړم خوراک یې وکړو چې ماښام ټیم شو اوس د عیسایي نمبر دی عیسایي مغه خپل عبادت وکړو د هغه چې کومه طریقه وه الله ته سوال وکړو او چې وی کتل نو
3 خوانچې یا 6 خوانچې راځي بس دې ډېر زیات خفه شو اوس خوراک کوي خو نوړی چېرته تېرېږي چې دا څنګه چلې زما 20 کاله د خدای د عبادت وشو خبره د کفر او د اسلام د ماله یو خوانچ او دله 3 یا 6 رالي ډېر زیات خفه و هغه خو پرې پیو عیسایي چې دې په څه خفه دي ورته خوره خوره خفه کېږه ما اخره کې درته بیا خبره کومه ته خوره د ده چېرته تېري خو خیر څه ناستې وخوړل چې کله یې خوراک وکړه نو ده ته وایي داسې کار وکړه اول خو ما ته کلمه ووایه چې زه مسلمان شم نو دې اریان شو چې دا څنګه چل دی ده خو وایي چې زه په دې په تمه یم چې دې به ما ته وایي چې وګوره زموږ عیسایت حق دی ما له 6 خوانچې راړی او تاله یو نو شا به عیسایي شه او دې د هغې په الټه ما ته وایي زه مسلمانېږم یو ما ورته چې دا څنګه قصه ده یو ما ته وایي چې خفه کېږه ما تا چې غرمه کم کار وکړو نو زه درته اریان شم چې ما خو دومره موده په عیسایو مې عبادتونه مې کړي او داسې همدا د الله ما سره چېرته نه دي کړي لکه تا سره یې چوکو نو لږ لږ مې د اسلام سره مینه پیدا شوه خو شک خو مې ډېر و ځکه ډېره موده مې د عیسایت کې تېره شوې وه نو ماښام مې سوال وکړه چې خدایه که دا ستا ولي او ستا دوست او دین اسلام حق دیني نو ما له 6 خوانچې راولې نو دا ستا د خاطره راغلي دي خفه کېږه مه هغه بیا خوشحاله شو خدای ته په سجده پرېوت او کلمې ورته وویې او دې مسلمان شو که نه نو غرض مې په دې کې و چې د موسی علیه السلام هغه صرف هغه پیښې چې کم کس کړې وي نو هغه الله نه غرکو چې زه جامه خو د موسی علیه السلام شانده که نه چې مسلمان د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت ادا کوي او هغسې لباس اچوي او هغسې جامه اچوي په سنتو عمل کوي او عقیده اسلامي وي نو ده باندې به الله څنګه رحم نه کوي چې په کافر یې کوو نو په ده به څنګه نه کوي بهرحال الله دغه احسان یادوي دي ته ورته فرمایي وایز په هغه وخت کې فرقنا چې مونږ جدا کوم فرق چې کوم دی جداوالی فصل ته وایي لکه قرآن کې الله فرمایي وقرآنا فرقناه قرآن مونږ جدا جدا نازل کړی دی په تاسو نو فرقنا چې مونږ جدا کړه بكم تاسو باندې البحر سمندر فانجیناکم مونږ نجات درک تاسو ته واغرقنا مونږ غرقم کړل آل فرعون د هغه تابعدارانو وانتم تنظرون تاسو ورته کتل نو یهودیان په دې ورځ روژه نیسي دا د څو ورځ وه نو صحیح مسلم کې روایت موجود دی چې نبی علیه السلام مبارک کله مدینې منورې ته هجرت وکړه نو یهودیانو به د عاشورې دا د محرم 10مه ورځ ته عاشوره وایي لومبۍ میاشت اسلامي چې ده محرم د هغې 10مې ته عاشوره وایي په دغه ورځ به دې روژه نیوله نو نبی علیه السلام دې تپوس وکړو چې تاسو په دې ورځ ولې روژه نیسئ وی اصل کې په دې ورځ الله تعالی موسی علیه السلام او زمونږ ابا اجدادو ته د فرعون نه نجات ورکړی و هغه الله په دې ورځ غرق کړی په سمندر کې نو موسی علیه السلام د شکر په طور او بني اسرائیلو د شکر په طور باندې د شکرې په طور دغه ورځ روژه نیولې ده مونږ هم نیسو نبی علیه السلام ورته مونږ خو تاسو له موسی علیه السلام ته ډېر نږدې مونږ به هم نیسو مسلمانانو ته حکم وکوي تاسو هم نیسئ او په خپله هم بیا نیوله خو بیا فکر دا راغی چې دا خو دې سره یو شانوالی راغی یهودیانو سره دې هم په دې نیسي او مونږ هم نیسو نو بیا وی یاره که را روان کال نه زه ژوندی وم نو یا به یو مخکې نیسو یا به وروستو نیسو دا ورځ به هم نیسو چې د دې سره مخالفت راشي نو دا د عاشوري روژه د رمضان نه مخکې چې د رمضان روژې فرض شوې نه وي دا د مخکې نه فرض وه مخکې نه څه وه فرض وه بیا چې کله د رمضان روژې فرض شوې نو د دې فرضیت خو ختم شو خو مستحبوالی شته فضیلت شته ځکه صحیح حدیث مبارک د نبی علیه السلام دی چې د عاشوري روژه د یو کال د ګناهونو کفاره ګرځېږي د یو کال د ګناهونو کفاره ګرځېږي یو کال ګناهونه په دې معاف کېږي چې دغه روژه څوک ونیسي نو دی په دې وجه باندې نیولې وه چې دا فرعون الله غر کړي وو وایس په هغه وخت کې فرقنا چې مونږ جدا که بکم په تاسو باندې البحر سمندر فانجیناکم مونږ نجات درکړه تاسو ته واغرقنا مونږ غرق کړل آل فرعون د هغه تابعداران وانتم تنظرون تاسو ورته کتل نو چې دشمن ستا په وړاندې هلاکېږي نو دا لږ سړي باندې ډېر ښه لګي نو الله ورته وایي وانتم تنظرون داسې م هلاک که چې تاسو ورته ښه کتل ستاسو د وړاندې هلاک شو نو تاسو پرې زړونه ښه څه شو زړونه پرې ښه یخ شو ښه پرې خوشحاله شوې صدق الله العظیم اللهم صل علی سیدنا